څوک وطن خوري په پردیو څوک غم د آباد خوري ماته داسې قلم جوړ کړه چې هم رنګ او هم رمې خوري ماته داسې قلم جوړ کړه چې هم رنګ او هم رمې خوري د یوې خاورې بچیان دي بس خو دومره یې توپیر دی د یوې خاورې بچیان دي بس خو دومره یې توپیر دی رحیم نوم یې عمر د پلار نوم یې فضل کریم جوامع لیب ټولګي زده کوونکی یم زه غواړم چې په انګلیسي ساینس کې د غاښونو په اړه معلومات درکړم غاښونه د هضمي سیستم یو مهم او اساسي غړی ده چې د انسان په بدن کې د خوړو په ژوولو کې مرسته کوي غاښونه چې دي په دوه ډوله دي یو پرمننټ ټیټ دی او بل میل ټیټ دی میل ټیټ له شپږو میاشتو څخه شروع تر 3 کلنۍ پورې وده کوي او په شمېر کې 60 دانې دي چې لاس د پاسه او لاس د لاندې دي دویم پرمننټ ټیټ دا هغه غاښونه دي چې له 1 کلنۍ څخه پیل کوي تر 13 کلنۍ پورې او په شمېر کې 2 دانې دي چې 14 د لاندې او 14 د پاسه دي او په غاښونه د انسان غاښونه 3 برخو څخه جوړ شوي دي اول دې برخې ته کرون ویل کېږي او دې برخې ته نیک ویل کېږي او د انسان د غاښونو لاندې برخې ته روټ ویل کېږي د یو کاهل شخص غاښونه څلور ډوله دي اول انسیزر دویم کیناین دریم پریمولر او څلورم مولر اول انسیزر چې دی انسیزر 3 دا غاښونه او 3 څلور دغه غاښونو ته انسیزر ویل کېږي او دویم کیناین دا غاښ او دغه غاښو ته کیناین ویل کېږي او پریمولر چې دی د دوه غاښو ته د دوه غاښو ته پریمولر ویل کېږي او دریم مولر چې دی مولر د درو غاښو ته او د درو غاښو ته د درو ته مولر ویل کېږي